د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته متقی پنځشریانو ته وایي کلاباند یاست هغوی چې جنگ غواړي کنه کړي د طالبانو د دعوت ورشد کمیسیون مشر امیر خان متقی ویلي د پنځشیر مسئلې د حل لپاره پیل شوی خبرو اترو پایله نه د ورکړي هغه ټینګار کړی دی چې دوی لا هم هڅه کوي چې پنځشیر د خبرو له لارې ونیسي خو په خبره یې هلته لا هم یو شمېر شرخوښې شته او د ځینو کړیو په لمسون هڅه کوي چې د پنځشیر خلک نور هم وځوروي متقی خبرداری ورکړی دی چې پنځشیر کلاباند دی او دوی غواړي چې پنځشیر هم د ازادۍ له هغو مزیاو برخمن کړي چې ټول افغانستان ترې مستفید دی هغه پر پنځشریانو غږ کړی دی چې جنګ غوښتونکي یا تفاهم ته وهڅوي او یا د هم له خپلې سیمې وباسي ځکه چې دوی نه غواړي په دغه تنګ ارضي کې یو ځل بیا جګړه ونه کړي هغه د خپلو خبرو پر دوام یو ځل بیا هم ټینګار کړی دی چې دوی به بیا هم د تفاهم لار غوره کړي او هیله لري چې د پنځشیر خلک د جګړې د مخنیوي لپاره هر څه ژر اړین اقدامات وکړي او شیخ رشید وایي د طالبانو سره یوه مسله لرو چې ټي ټي پی او داعش د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کاروي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي په افغانستان کې د طالبانو سره یوه مسله ده او هغه دا چې د افغانستان خاوره تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او داعش د پاکستان پر ضد ونه کاروي د بی بی ای اردو سره په مرکه کې د نوموړي نه پوښتنه شوې چې د افغانستان په اړه د پاکستان خواهش څه دی په ځواب کې شیخ رشید وویل د پاکستان خواهش دا دی او د پاکستان ټول خواهشات پوره کیږي کنه پوره کیږي دا به په راتلونکو ورځو کې معلومه شي خو 2-3 میاشتې ډېرې سختې دي هغه ویل راتلونکي 15-16 میاشتې د دې سیمې دپاره ډېرې مهمې دي او طالبان څه فیصله کوي دا فیصله به هغوی کوي خو په راتلونکو 8 ورځو کې به معلومه شي چې هغوی حامد کرزی او عبدالله د ځان سره په حکومت کې اخلي کنه نوموړي زیاته کړه د پاکستان ذمہواري ډیره سیوه شوې ده د افغانستان امن د پاکستان امن دی او د افغانستان د سولې او ثبات سره د دې سیمې پرمختګ کیدای شي لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره